خوست کې د پاکستاني پوځیانو جنایت او وحشت په اړه د پیښې دوو عیني شاهدانو خبرې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نوم رنګین د ورځ په کومه ساړی یم په کوڼي کې اوسېږم او د شپې 3 بجې وې چې موږ چک شولې پټشمي ته پټشمه مې خو روژه وه ناچاپي ډرون الوتکه راغله څو دورې وکړې پاسته جټ الوتکه راغله په 15 منټو کې په ما باندې کور سټ مخواړه واته کور چاردیوالي چې کومه د لمانځه یوړه زه په خاورې کې ډوب وم ما ته هېڅ پته نه ولګېدله خو دومره خفه شوم چې زه راجګ شوم چې محمدی کې برید شوی دی او په میر سفر کې وشو په کوڼي کې 2-3 ځای وشو که نه او ډېر کسان ترمنځ په میر سفر کې په محمدی کې 22 که 23 نفر دي او موږ په کوڼي کې چې کومه د 8 نفر دي زما خپل فامیل چې کومه د یو بچی راپاتې شو نور مې شپږ وړه لاړل ولاسې مو ته تر اوسه هېڅ معلومات شوی زه په مستشفا کې داخل یم په هسپتال کې یم که نه سب معلومات دقیق نشته ما ته چې تر څو نفره دي او څومره شهیدان شول. نوم مې ملا خان دی او غنګ بای کې مې کړ دی دا د شپې په 3 بجې دا بمبار نه وکړ مې شګي پر شمې ته بمبار نه وکړ دوه پیری روغلې په څنګه به کې و بمبار چې ته وکړ دوه باندې په ټاکر نه وشاول انده شل درش کاسون دا خو مړ شول شهیدون شول لاس 2 لاس 15 لاس په دلرو وړي دي او استعفال دا وخسته دا څه ونه دي په کوڼي کې وشو په کوڼي کې په میر سفر کې وشو بار امرا په میر نه وشو د یوه اسامه پر سر یې ټوله پاچاهي د لاسه ورکړه ځکه چې هغه یې د افغانستان میلمه بللی و. اوس به وګورو چې د خوست او د کونړ پر شهیدانو څنګه غیرت کوي او آیا د دوی وینه هم ورته ارزښت لري او که نه. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.